سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس نن سهار د شانګهای ټولنې په 11مه غونډه کې د ګډون په موخه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ولاړ. عبدالله به په دې ناسته کې چې هر کال د سیمې د وضعیت د ارزونې او د دغې ټولنې د پالیسیو په اړه جوړیږي ګډون او وینا وکړي. د اجرایي ریاست د خبرپاڼې له مخې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د تاجکستان له ولسمشر او لومړي وزیر او همداراز د روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان او بلاروس له لومړي وزیرانو او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدکاته وکړي. ولسمشر غني تیر ماښام د امریکا د کانګرس مشر پاول راین او ورسره پلاوي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې په ملکي او پوځي بنسټونو کې د اصلاحاتو او سولې بهیر په اړه خبرې وکړې او له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د امریکا له مرستو او همکاریو مننه وکړه. د امریکا د کانګرس مشر د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو د قربانیو قدرداني وکړه او له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام هم ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما وایي لا هم په لوړه کچه د افغان ملکي وګړو وژنه روانه ده. دغه بنسټ د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي په تیرو 9 میاشتو کې په بېلابېلو پیښو کې 2798 کسان وژل شوي او 5252 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ولسي وګړو ته ډیری مرجوبره په ځانمرګو بریدونو، مخامخ نښتو، مخیزو وژنو او هوایي عملیاتو کې اوښتې ده. د یونما مشر وایي د افغانستان جګړه هیڅ پوځي حل لاره نه لري، نو باید دواړه لوري د سولې په موخه خبرو ته مخه کړي او د ولسي وګړو ژوند ته هم ډیر پام وکړي. په پکتیا کې د یوې چاودنې له امله 4 ولسي وګړي ټپیان شول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په وینا دغه پیښه تیر ماښام د وزیرډان ولسوالۍ په مټاخیلو سیمه کې د یوې من چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د دغه ولایت د سید کرم ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په یو هوایي برید کې 4 طالبان وژل شوي او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. او د بغلان پولیسو په دغه ولایت کې د نږدې 1000 کیلوګرامه چاودونکو توکو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي دغه مواد چې په یو بابري موټر کې ځای پر ځای شوي وو د راروانو ټاکنو د ګډوډولو په موخه دغه ولایت ته لیږدول شوي وو، خو موخې ته تر رسېدو مخکې تېره ورځ په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو چاودونکو توکو د لیږد په تړاو 2 کسه هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.